بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن د ایم ایس ورډ پروګرام لرو، په دې باندې بحث کوو. ایم ایس ورډ پروګرام څه شی دی، انټروډکشن باندې کار کوو او ټول انوایرمنټ باندې به هم بحث سره وکړو. مایکروسافټ یوه داسې کمپنۍ ده چې موږ ته وینډوز یو ستر پروډکټ راکړی دی. د وینډوز سره څنګ کې موږ ته آفیس پیکیج سافټویر یو پروډکټ راکړی دی. آفیس ځکه ورته وایي چې د دې ټول پروګرامونه په اداره کې کارول کېږي، اداري اړوند پروګرامونه دي. لکه موږ سره ایم ایس ورډ دی، تاسې کولی شئ چې یو مکتوب، یو لیکنه، یو خط، یو لیټر، هر څه چې وي تاسې دا پکې ولیکئ، یو راپور پکې ولیکئ، یو پلان پکې ولیکئ. هغه د لیکنې د کولو لپاره استعمالیږي، چې دا لیکنه کول دې ته په انګلیسي کې ډاکومنټیشن وایي. یعنې ورډ پروګرام د دې اساسي هدف دی چې ډاکومنټینګ وکړي، تاسو سره لیکایي وکړي، تاسو سره لیکنه ترسره کړي. مونږ یې په تعریف کې داسې وایو: is widely used word process software developed by Microsoft designed for creating, editing, formatting and printing documents. ګورئ، مایکروسافټ ورډ چې دی دا په ډېره پراخه کچه استعمال لري. دې ته ورډ پروسیسینګ سافټویر وایي. ورډ پروسیسینګ سافټویر هغه سافټویر ته وایي چې په کوم کې مونږ ټیکسټ لیکلی شو، ټیکسټ ایډیټینګ به کولی شو، ټیکسټ پکې لیکلی شو. دې ته ورډ پروسیسینګ سافټویر وایي. نو دا مایکروسافټ افیس هم یو له دې څخه دی. همداسې نه ده چې یوازې دا مایکروسافټ دا د موږ د لیکنې لپاره کارو، نه، ډېر سافټویر شته دی چې دغه کار لپاره کارول کېدلی شي. لکه موبایل کې مونږ ډبلیو پي ایس لرو که نه، همداسې نور سافټویر هم شته دی، په دغې موخه باندې کارېږي. ګورئ څه لپاره کارېږي، دا څه لپاره ډیزاین شوی دی دا مایکروسافټ: کریټینګ، ایډیټینګ، جوړولې، بې ته ایډیټ پکې کول، فارمټینګ، یو څه ته پکې تاسې فارمټ ورکوئ، شکل ورکوئ، پرنټینګ، ډاکومنټس، د ډاکومنټو د جوړولو، د ډاکومنټ د ایډیټ کولو، د ډاکومنټ د فارمټ کولو، فارمټینګ یې پکې وشي، ایډیټ پکې دوباره راشي، شکل تغیر شي، او پرنټینګ دپاره یوز کېږي. اوس ډاکومنټ څه شی دی؟ ډاکومنټ ا فایل کریټډ بای مایکروسافټ ورډ. هغه فایل چې د مایکروسافټ ورډ په واسطه باندې جوړ شي هغه ډاکومنټ دی. موږ سره ګورئ، ښه دا ما سره مایکروسافټ ورډ دی که نه، دا یو څه شی دی ما سره، دا یو ډاکومنټ دی ما سره. په دې ډاکومنټ کې پیجز وي، پیج ګورئ، ښه سانسپ، دا ما سره یواله پیج ده. اوس زه کولی شم چې بیا دې کې نور مخته پیج واخلم. داسې اوس تاسې دا وګورئ، دا وګوره بله پیج موږ سره پکې راغی، دوه پیج سو. نو دا ټوله ساحه چې ده دې ته تاسې ته ډاکومنټ وایي، او دې کې چې دا یو صفحه راځي دې ته دغه پیج دې ته ویل کېږي. دا صفحه شوه، بیا ورپسې بله صفحه شوه، بیا چې تاسو څومره وروسته پسې اخلی اخیستلی شئ. ښه، یو ایکسټنژن په رابطه مخکې مونږ بحث کړی و. ایکسټنژن دې ته ویلی کېږي چې هر فایل وي هغه تاسې ورباندې پېژندلی شئ چې دا فایل د څه شي اړوند دی. کله چې موږ د ورډ فایل ثبت کوو، د دې ایکسټنژن کې دا راځي .docx. وګورئ موږ سره چېرته ورډ فایل وي که نه، دلته تاسې وګورئ د دې ایکسټنژن یو سپیکر کوم نه دي آن شوي، لا نه دي، خو دا زه د هغه نه ایکسټنژن آن کوم، د فولډر آپشنز نه ویو ایکسټنژنز. ګوره دا ما هیډ کړی، دا زه اوکې کوم، دا به بېرته راواخلي. تاسې اوس دا وګورئ .docx ښکاري درته احسان صاحب؟ دا .docx دا موږ سره ایکسټنژن دی. نو تاسې باید دا ځان سره زده کړئ چې دا سره د ورډ ایکسټنژن څه شی دی، .docx. ښه، موږ دا د ورډ پروسیسینګ سافټویر یو تعریف دلته لیکلی دی چې is a computer application used to create, edit, format, store and print text-based documents such as letters, reports and resumes. ګورئ ورډ پروسیسینګ سافټویر هغه سافټویر ته ویلی کېږي، هغه اپلیکیشن ته ویلی کېږي چې تاسې ته یو ډاکومنټ یا د ټیکسټ والا ډاکومنټ درته دی، ښه، چې ټیکسټ بیس ډاکومنټ وي. دا تاسې ته څه شی کړي، جوړې کړي درته، هغې کې بیا دوباره ایډیټ وکولی شي، تغیر پکې راوړلی شي، بیا هغې کې فارمټ تاسې کولی شئ چې څه ته څنګه شکل ورکړي، څنګه فارمټ ورکړئ. همدارنګه سټور یې کړي، سر ذخیره کړلی شي درته،
د دې اړوند چې څومره هم کارونه دي که هغه لیټر وي ریپورټس وي پلانس وي رزامې سی وي هر څه شی چې وو که نه اسناد اړوند ټول به ستاسې څنګه وي هغه په دې باندې کولی شو. ګورئ تاسې دا د ورډ هغه ته وګورئ ښه انوایرمنټ ته دا تصویر ما سره بل هم وي همدې هغې کې به تیار دلته به تاسو ته شو. اول تاسې ته وګورئ پاس دلته مو سرچ شه دی ټایټل بار دی دې ته وایي ټایټل بار یعنې چې دا عنوان تاسو ته لیکل شوی وي دا د ورډ څه شی دی عنوان دی لکه دا اوس باندې دا ډاکومنټ مو سره سیف دی دې ته ټایټل بار وایي چې هر فایل تاسو خلاص کړئ هغې نوم بلته راځي تاسو ته ټایټل به راځي تاسو دې ځای کې تاسو دې سره څنګه دلته یو بل هغه لرئ آیکن سرچ په نوم باندې سرچ خو فلحال په دې کې دا اپشن نه دی اضافه شوی او هغې کې به وي او دې ځای کې تاسو بیا ورسره د اکاونټ لرئ اکاونټ چې د هر چا اکاونټ هغه ځای کې تاسو ته شو کېږي داسې دې سایډ ته تاسې وګورئ کویک اکسس ټول بار دی ته وایي دې ځای ته دې ته ګورئ اسان صاحب تاسو کولی شئ چې مطلب په دې باندې اسان کویک اکسس ټول بار دا معنا لري چې تاسې ته په تیزۍ سره لاسرسی ولرئ چې هغه د سیف هغه وي دا اپشن وي کار اپشن وي تاسو دې کې یو بل اپشن هم پکې اضافه کولی شئ فرض کړئ ایمیل اپشن دی کویک پرنټ دی پرنټ ویو آن فرنټ دی دا د دې اړوند مسایل وي تاسې کلیک کوئ تاسو ته به دا راځي تاسو چې کله به دې کلیک کوئ تاسو ته به د پرنټ صفحه ډایرکټ راځي هغه بالته راځي اتومات او زر تیزۍ سره موږ اکسس کولی شو نو دا کویک اکسس ټول بار شو او د دې اړوند آیکنز دي دلته تاسو وګورئ دې ته مینو بار وایي ښه دا پټه ګورئ چې دا څومره دغه پکې دي که نه مینوګانې پکې دي دې ته مینو بار وایي څه شی ورته وایي لکه دا اوس فایل مینو ده صحیح شو دا هوم مینو شو خپله دا انزرټ شو ډیزاین شو نو دا ټولې پټې ته چې دی مینو بار وایي او دا هر یو ته چې دی مینو دې ته اوس یو ټیب ویل کېږي که نه هوم ټیب شو داسې دا خپل د ټیب ویل کېږي دې ته او فرق سره کوي ښه بل موږ ریبن لرو دا د هر یو وخت چې دی که نه یو ریبن ویل کېږي ښه دې ډفرنس باندې بیا بحث سره وکړو سمه ده بل موږ دلته یو کوچنۍ نقطه لرو داسې دا نقطه وګورئ دې ته ډایلاګس بکس وایي څه شی ورته وایي ډایلاګس بکس کله چې تاسې دې کې څه کمانډونه کم وي یا تاسې پکې ډیپ نه ځئ نو بیا تاسو دې باندې اتومات کار کوئ که چېرته تاسې ډېر کمانډونه پسې ځئ نو بیا تاسو ته اپشن راځي او دا کلیبورډ ځای کې شو کېږي که فرض کړه د دې دلته بیا تاسو ته مکمل داسې هغه راځي بیا په دې کې بیخي زیات اپشن دي ایډوانس کې مکمل زیات اپشن دي ټول یې داسې پې کارولی شئ صحیح ده ښه دغه د بټنز دي تاسې دا کلوز کولی هم شئ منیمایز کولی هم شئ بیا مکمل ښکته کولی هم شئ صحیح ده همدارنګه تاسې ته دلته رولر ښکارېږي رولر دا خطکش چې دی تاسې دا ویو کې بیا ایسته کولی هم شئ بیرته ښه دې ځای نه ایسته کولی شئ او دې ځای کې بیا دا اټکولی هم شئ ښه دغه سپینه ساحه چې دی د ډاکومنټ ایریا وایي دا موږ چې په کوم هغه لرو که نه فایل نو دا سپینه ساحه دې د ډاکومنټ ایریا ویل کېږي دې سپینه ساحې ته بس دې تاسو کولی شئ چې خپل ټایپینګ وکړئ د لاندې سابقه چې تاسو ته ښکاري احسان صاحب دا دې ته سټیټس بار وایي څه شی ورته وایي سټیټس بار صحیح شو او دې سایډ تاسو سره د ورډ څه شی دی دا زومینګ دی زومینګ سلایډر دی چې مطلب تاسو دا ورباندې زیات کوئ دلته کې ځان ته زوم کوئ زوم ان کوئ زوم آوټ کوئ بیرته او دغه ځای کې تاسو سره ډاکومنټ ویو ده اوس دا سره په دې شکل کې ښودل کېږي پرنټ لیاوټ کې ته ښودل کېږي تاسې کولی شئ چې ریډ موډ ته یې واړوئ داسې به وي بیا هغه کتاب هغه لوستنې حالت ته وړي دې ځای کې د ویب په شکل هم داسې کولی شي چې هغسې پراخه صفحه شي مکمله بیا ښکته پورته کولی شي خو مونږ دا فرنټ هغه کې کوو چې مونږ ته لږه مونږ ورسره ډېر اشنا یو که نه
ښه په دې کې د اپشن ځینې نشته دی خو دا تاسو چې کله ډبل اپشن هم د اټو سیف په نوم باندې پاس دی کله دا هم په دې کې نشته هغه اټو سیف په دې په خاطر باندې تاسو کله دا چې کان کوي کوم کار چې تاسو کوئ که کمپیوټر اتومات شټ ډاون شي هر څه چې پکې راشي نو هغه به بیا څه کېږي هغې کې هېڅ تغیر نه راځي څه ستونزه به پکې نه راځي دو ذرې شاپس کوي ښه انشاءالله په دې پوه شوئ نشته دا فیچر خو په دې کې نشته دی فوکس دې کې نشته دی سانس فیچر نشته